امام مالک رحمه الله په ټوله زندګۍ کې صرف یو ځل د مدینې منورې د حدود نه وتی دی، هغه هم د حج په سفر باندې تللی دی او واپس چې رالی بیا چېرته د مدینې نه دی وتی. ټوله زندګۍ کې په مدینه منوره کې اودس ماتې نه دی کړی. زما عزتمندو چې کله به د اودس ماتې ضرورت رالی داسې حدودو ته به لاړی. زما عزتمندو چې هلته به اودس ماتې د مدینې د حدودو نه بار پرېوته، د خپې به په مدینې منوره کې وي. ویل هسې نه چې د رسول الله د ښار نه غیر راته چېرته مرګ راشي. زما عزتمندو دا د امام مالک رحمه الله د رسول الله د روضې د جنګلو خوا کې به ناست و، د پیغمبر احادیث به خلکو ته بیانول چې کله به لاته په کوڅه کې به روان و دیوال پسې به چې کوم دی دا اړخونه لګېدل، کله چې به راته دیوال پسې به اړخونه لګېدل. چا ورته ویل دا لاره خو ډېره پراخه ده، دا لاره خو ډېره کلاو ده، ته دیوال پسې جوخ جوخ ځې دا وجه څه ده؟ ورته وایي زه به دیوال پسې جوخ جوخ ځکه ځما هسې نه چې په دې کوڅه مې رسول الله تللی، رسول الله مې په یو ځای باندې قدم ایښی او زه په هغه قدم باندې قدم کېدم. دا زما د اکابرو شان دی. زما عزتمندو کله چې امام مالک رحمه الله د دنیا نه لاړی خلکو وکتل د هغه دا لاسونه زخمي دي. زما عزتمندو چا ویل دا ولې شاګرد یې تذکره وکړله چې امام مالک رحمه الله به داسې تو